بې پښتو یارانو پریښو په لمبو یارانو پریښو چې د روڼو نه خواږه وو خو هم خواږه یارانو پریښو. ډېر ښه دی یاره، دا د سر نه بیا ووایه یاره، ډېر ښه شعرونه یار. پښتو یارانو پریښو، بې پښتو یارانو پریښو په لمبو یارانو پریښو چې د روڼو نه خواږه وو خو هم خواږه یارانو پریښو چې زمونږ سورو ته ناسو په غرمو یارانو پریښو. ډېر ښه یار، چې زمونږ سورو ته ناسو په غرمو یارانو پریښو دا حالات په خدای صحیح کړي په سلګو یارانو پریښو په خوږه کې دوکه کړم ډېر خوږو یارانو پریښو. ډېر ښه، په خوږه کې یې دوکه کړم ډېر خوږو یارانو پریښو. ډېر ښه یار. د ښار د خلکو نه مې زړه تور شوی، د کار د خلکو نه مې زړه تور شوی، مه وایه ولې او چې څه چل شوی، بس یار د خلکو نه مې زړه تور شوی، یوازې ښه یمه په ورکو لارو، په لار د خلکو نه مې زړه تور شوی، تنګ شومه حق مې دی ویلې شمه، په جار د خلکو نه مې زړه تور شوی، بیا یې مسته یا تله بستې یو وار د خلکو نه مې زړه تور شوی. ډېر ښه دی یار. ښه په غمونو کې راګیر شو ډېر د خوږو یارانو ییر شو غمونه لږ وو خو اوس ډېر شو تیر شو هغه وختونه تیر شو لکه توتي چې مور او پلار ساتلی ومه. وا ډېر ښه یاره. مختاره تسکین مانیروال لالا ویلي وو یره مې په زړه کې د خدای پرېوته ځکه مې د لاسو پیالې پرېوته، یره مې په زړه کې د خدای پرېوته ځکه مې د لاسو پیالې پرېوته او لاړه چې د چا تلاش کې ورکه شوه ډوبه شوه قبله کې سپوږمۍ پرېوته او دا تصویر به کوم مصور نقش کړي چا نه په تنور کې ډوډۍ پرېوته او تیر وته او ترنده واپس شوله لار کې د غوږ نه والی پرېوته او دا تسکینه څه چل پتا شوی دی دا څه بلا ستا په ځوانۍ پرېوته. نو تسکین لالا دې الله وبخي. ګرانو ملګرو سلامونه، دغه شعرونه د تسکین مانیروال صاحب و راغلی یم بونیر ته. پوس باران ورېده خو چې مازدیګر شو نو باران تم شو، باران ودرېدو او دغه پاڼې به تاسو وینئ که زه خو چې په دغې لاره باندې راتلم دلته چې څومره ونې وې دغه پاڼې رېژولې وې، خزان ښه په درس کې را رسېدلی دی او دغې بارانه موسم ډېر زیات ښکلی کو یخ یې که. زه چې راغلم نو مختار په درنګ کې و او منیر په دیره کې ناست و، هیټر یې ځان ته لګولی و که نه. نو بیا مختار د درنګ نه راکوز شو او هغه موټر سایکل ورپسې یو بل ملګري راوستو. نو دغه مازدیګر دی، هر څوک زما ملګري وایي چې یاره نیازه خانه دغه خپل اخلي په خپله باندې کوو او بیا به شعرونه خیر د ماوستن ریکارډ کو. دغه مازدیګر د ماوستن ته لاړ شي ساسر خو نه پرې باسي، خو ما ورته وی چې نه مازدیګر به هم شعرونه ریکارډ کو ماوستن به هم شعرونه ریکارډ کو، هغه به زمونږ خپل ګپ شپ وي. نو مختاره ډېرې ورځې وشولې چې مونږ ستا شعرونه اورېدلي د منیر خو په کراچۍ کې و او د خو د روزګار په سلسله کې هم هلته تللی و، اوس راغلی دی، اوس بیا روان دی. هغه عزیز لالا هغه شعر دی که نه، لاړم او راغلم دا دی بیا ځمه دومره په ما ګران دی د جانان کلی. نو منیر خو تللی و او راغی، خو زه وایم چې دغه مازدیګر ماښام ته غاړې وځي او شعرونه راته که ووایي نو ډېر به ښه وي. شعرونه به ته ووایم نیازکه چې وایي او د رنګه توره یې مماڼې په مینه پوی نه یې نانجاڼې دا نری غاړه دې د زاڼې لکه د ونې ډېرې پاڼې او دومره ګیلې مې ګلستانه شوي دي نه. ډېر ښه دی یار. اوس مې خو زړه پسې خوږېږي خبرې ټولې را یادېږي غم مې په هیڅ نه غلطېږي خلق سندرو ته ګډېږي او زه ورته سر په زنګون کې ږدم وجاړمه. ډېر ښه دی یار. چا سره پیسې دي پښتانه پسې پسې دي. ډېر ښه دی یاره چې د چا سره پیسې دي پښتانه پسې پسې دي موږ د مړو سر ته جاړو ستاسو کور کې ډمامې دي. ډېر ښه یار. ښه نیازکه زه درته د ډاکټر اسرار اتل صاحب یو غزل وایم ارشاد چې د زندګۍ سره رشته بدلوم وخت ستا هره فیصله بدلوم ته که ځان نه بدلوې مه بدلوه زه خپله برخه پیمانه بدلوم مازدیګر نه شوم نشه بدلوم نوره د مینې طریقه بدلوم دې پېښور کې په یو کور کې اوسم سحر زنځیر ماښام ژرنده بدلوم دې پېښور کې په یو کور کې اوسم سحر زنځیر ماښام ژرنده بدلوم او که تر اسراره پورې ورسېدم اتله بیا به دې نه که تر اسراره پورې ورسېدې اتله بیا به دې نامه بدلوم دا د زما نه وران کو. او دغه هم وایي چې
زه چې لږ حساب وکړو چې چا پېښور پرېښی دی زه پېښور خیر کړم که ما پېښور پرېښی دی خاندو به جانانه خو چې کلي ته نږدې شو لږ یاد ساته چې دواړه په ژړا پېښور پرېښی دی تا چې په ټوکو کې د دې کوڅو ملنګ ګڼه هغه لیوني خو په رښتیا پېښور پرېښی دی دا هم د اتل صاحب شعر ډېر ښه شعرونه دي ما ته ډېر شعرونه یاد وي دې پېښور خو چېرته چا پسې جړلي نه دي دا د ډاکټر اسرار دی نه دا هم د اتل صاحب الله د خیر یار څه بلا شوې په دې ښار دا د تا یادوي تا نه خفه دی خو اسرار هغسې تا یادوي دا نه که نه دا د ډاکټر اسرار دی زه ستا د طرف ستا سره چې په جیب کې دا کم موبایل جو راځه هم به دقسې کوو که دا د ډاکټر اسرار که د ډاکټر ورګه یو منټ که د ډاکټر اسرار ستا سره چې په جیب کې دا کم موبایل دی دا به ماله راکړي دغه او چې شعرونه زمانه اوس ته څه غواړې نو بس هغه ته یاد کا او دغه د ریکارډ دا کیمره به زمای دا کیمره به زمای بالکل بستای ټلیفون وته کوه ټلیفون وته کوله چاته لاسي اوس زه در لږ ډایرکټ کار کوم اتل صاحب د ټلیفون وکړه دا نه ده نزیرانه کنه ما ته پته ده کنه یار ستاسو حافظه کمزوري شي نه کو کنه نو ګورای زه نه 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 دا د ډاکټر اسرار دی کنه یار دا د اتل صاحب دی ښا نه نه ته دا شعر به وایا دې پېښور خو چېرې چا د سترګو تور د نظر تار هغسې تا یادوي زړه ته مې چا کړی ازار هغسې تا یادوي دې پېښور خو کله چا پسې جړلي نه دي څه بلا شوې په دې ښار ستا د نامې ذکر لا پرېښی نه دی اوس هم کوي د ګوتو شمار السلام علیکم اتل صاحب خیر خیریت تاسو ښه یې جی بالکل د الله فضل ستاسو دعاګانې دي ډاکټر صاحب مونږ ولاړ یو کنه منیر دی زه یم مختار دی زه ورته یم چې دا شعر د ډاکټر صاحب دی د اتل صاحب دی او دی وایي چې نه دا د ډاکټر اسرار صاحب دی ما ورته ګوره ما د اتل صاحب نه اورېدلی او دا ما لوستی هم دی په کتاب کې هم دی او دا د ده شعر دی دی وایي چې نه دا د ده شعر نه دی سلام وکړه او دا وکړه سوال دی ورته یم ښه ټول بس یو بل دا خبره یې ښه او تاسو سلام ورته اتل صاحب سلام علیکم السلام مونږ را خبر یو دا تاسو غږ بس ما ورته په سپیکر کړی دی که نه جي خوشحالېږم خو بس لرې یم لرې نه یم خو لرې شو بس او زه خو راشې چېرته واورې ورېږي نه سلام وکړه وعلیکم السلام نمبر مې ورته ورکړی وی لکه زه خو چې باجرې به پته ویلې ما کې مې عفو یم چې ته راشې مې راغونډ شې بس مونږ هم راشې مرکزي ته ښه جي شوم درته ویلي یو بل سره خو داسې وکړې کله چې مو موډ برابر شو کله چې مو تبه وه زه به ته اور بل کړمه چې دونه په مزل نه دی تاسو خوښ یم بده دې راشې داسې د یو بله به خبر شو خبره ورته وکړه د خیر سره بالکل به درځو نو مونږ دا ریکارډینګ کوو نو ستاسو غزل منیر وایي چې نن خپل شعرونه نه ویم نن درته د اتل صاحب غزل ویم نو وی راته وعلیکم السلام ډېره مننه څه به ورته ووایو مننه یې کوم زمونږ خو د دغې دنیا نه بس بیخي لرې یو او تاسو خلک اوري تاسو ته غوږ هم نیسي نو که زمونږ شعر وایې نو دې ته موږ خوشحال نه دي تا خو دا زمونږ باندې احسانات دي خدایم ښه ساتې خو دا ستا ذمهواري شوه لکه اسلام آباد پورې بیا خبره نه کوم هغه اوږدې کېږي خو داسې به وکړي څه ذمهواری یې وي هغه خلک هم ورک شو نو دا خلک را پیدا کړه چېرته چې کله وو زه به درپسې ګاډی هم راولېږم چې کله هم تبه وه چې کله هم تبه وه انشاءالله درځو د خیر سره او ډاکټر صاحب دغه غزل که نه ستا نه خفه دی خو اسرار هغسې تا یادوي دا ستاسو دي که نه دا خو ډېر پخوانی دی دا خو شته او که نه یعنې منیر موبایل موبایل مې ته ګټلی دی ډاکټر صاحب اوري جي نو موبایل به کېږي دا به امانت دي چې بیا کله کېږي نو داسې نورې ډېرې خبرې داسې به وکړو سمه ده جي داسې وکړه چې کله هم تا خیر دی داسې وکړې چې دا سړی به روان کړي غرونو ته یې شپه راوړې بس نورې کیسې به اسانه انشاءالله سمه ده د خیره سره ټولو ته سلام وکړې ټولو ته احترام او مننه م کوم الله مو راته روغ لره ډاکټر صاحب الله مو ښه ساتي ډېره مننه دې وخت کې دا رابطې زموږ ژوند دی که دا ونه کړو نو بس بیا نه خبره کېږو د یو بله الله مو قدر وکړه الله مو ښه ساتي جي السلام علیکم موبایل لا کوه
دا کیمرا بنده که موبایل لا کوا تاسو کتاب نه لولې تاسو اول کتابونه ولولې چې دا د چا غزل کتاب کې ما نه دی لیدلی ولې دی نه دی دا په کتاب کې ما زه د زیړ مازیګری به پېښه هر کتاب ګوره ته اوس په به درته مرولېږم چې لاړ موبایل مې راغستی دی موبایل مې له پټ راغستی شابه کوم دی موبایل لا کړه چې زه د ملګرو ته وښیم چې دا د کتاب موبایل راکړو شابه هسې منې که نه منې ګوره مصدقه کار کوم که نه خیر یو ورځ ما تاسو ساحل صاحب په شعر کې دغه کړي وایي که تاسو ځوانو مې پړه کړي وایي هغه بدله مې واغېستو کم به یو شعر و تاسو وې داسې دی ما وې داسې دی نه 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 مونږه ګوره غلطي به خو د ساحل په شعرونو کې نه غلطي بیا جي صاحب نه شم منلی نه شم ګوره قسمونه را باندې مه خورئ نه شم منلی اوس ته موبایل راکې نه راکې اوس ته خبره اوس دغه ختمه نه نه اوس شعرونه ریکارډ کوو چې سبا سار مختاره ما ته د زخرو په ځای قند راځي چې دعاګانې پڼ په پڼ راځي داسې بې فامه په موږ مه تېرېږه اول درګی بیا ملکڼ راځي ډېر ښه دی داسې بې پامه په موږ مه تېرېږه اول درګی بیا ملکڼ راځي بیا ملکڼ راځي ډېر ښه دی نوی شعر یو طرفه یې که نه بل طرفه بیا ملکڼ راځي نه 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 دا اوس چې دا موټروې چې د کمې غاړې سړی راولې ولې دا چې اوس موټروې جوړه خلکو کیسې شروع کړې که نه اوس په موټروې باندې سي راځي نو ګوره هر یو کار خو خپل دی یو طریقه کار یې که نه ښه مخکې زاجي صاحب څنګه یې ښی جوړې کیمرا لګېدلې صحیح نه که نه دا چې کیمرا کې راشي ښه زه راشه دې خوا ودرېږه ځه پینې د څه بالپین که څه کوم ځای بام پوهې هله دا اوس کلیواله دی چا زوی مرا خان فضل الله صاحب ښه راغی ښه 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 ټیک شو لویه بام پوخه د مسلمان څه و چې ستا د دیدن ولې بهیږي په ما بام پوخې ده د تندې پکې مرمه وطن دی پکې مرمه شونډې مې وچې کېږي خدای خبر څه به راپېښېږي په کم نصیبو سین وچېږي ستا د دیدن ولې بهیږي په ما بام پوخه شوله تندې پکې مرمه ډېر ښه دی هلکه اتل صاحب ډېرې خوږې خبرې ونه کړې خو دغه نظم مو درته ووایم چې پېغله پوښتنه واوره غوږ کې د قیصه واوره خط چنغول ته څه لیکي خال پکې د زړه لیکي زه له خیره ښه یمه سم د مور او پلار دي وروڼه د خدای ښه ساته ښه مې تابعدار دي خویندې دې هوښیارې دي شکر دی په لارې دي هېڅ ارمانې مه کوه کلی زړې لارې دي غم زما بېغمه شه یمه دې په تمه شه هغسې مین اوسه یاره مطمئن اوسه غنې په دیوال ساتم ستا د عزت خیال ساتم ډېر ښه دی سپین په سور نور دا تور ویښته که د کلي کور غمونه مه که زه در سره یم زړه ښه که مسافري په نه روکه زه پښتنه یم په نامه د ناسته یم ډېر ښه دی زه دوه شعرونه ورته دغه ووایم چې د نامې جامې سړی وي در بدر شي پرې مردارې حلالېږي چې نه هر شي چې غریب وي رحمتی وي هسې شی وي چې مالداره شي حاجي رحمت اکبر شي ډېر ښه دی یار ګزاره به په لیدکي کوو غربت دی زه د تیلو له خوارۍ ډیوه خرڅومه د څو ورځو د ډوډۍ قیمت پې کېږي د واده ګوتمې یوه خرڅومه د نیازبین او د رنځور لالي علاج له دا یوه سترګه یوه ګورده خرڅومه تالاشي واخله پولیسه رنګ دوکه کړي نه نشه کوم او نه نشه خرڅومه لیوني دي څوک چې ما اخیستل غواړي ناخبره دي خو زه هغه خرڅومه ډېر ښه ده بس دی هم زاړو یو دوه نوي شعرونه ووایه که نه ولې ښه ده داسې چې قیصه ښه نه ده تو رانه څه پوښتې قیصه د مینې قیصه ده داسې چې قیصه ښه نه ده ډاکټر اسرار صاحب صحیح ده څه نه وایم دا د ډاکټر اسرار صاحب نه دي ښه ووایه ستا په تماشه کې رانه شو چې سا واخلم ستا د تورو تورو ستا په تماشه کې رانه ایرو چې سا واخلمه ستا د تورو تورو بلا سترګو بلا واخلمه ستا د تورو تورو بلا سترګو بلا واخلمه خدای دې راته تا په تمامي حورو کې ودروي خدای دې راته تا په تمامي حورو کې ودروي
یا په لونګین مینې زبت تا واخلما ستا د تورو تورو بلا سترګو بلا واخلما ستا د تورو تورو بلا سترګو بلا واخلما زبا جنت ستا د یو دیدن د پاره پرېږدمه زبا جنت ستا د یو دیدن د پاره پرېږدمه زه به هغه نه یم چې دا واخلم که دا واخلمه ستا د تورو تورو بلا سترګو بلا واخلمه ستا د تورو تورو بلا سترګو بلا واخلمه بس یو لحظانې مماتل شه د دیوال په شا بس یو لحظانې مماتل شه د دیوال په شا ای زړه له چې جانانه ستا د زړه نه د رضا واخلمه ستا د تورو تورو بلا سترګو بلا واخلمه ستا د تورو تورو بلا سترګو بلا واخلمه څنګ با پر هرونه د سایل په زړګې نوي شي څنګ با پر هرونه د سایل په زړګې نوي شي څنګ به دې د سترګو د بڼو نه سلا واخلمه ستا د تورو تورو بلا سترګو بلا واخلمه ستا د تورو تورو بلا سترګو بلا واخلمه ستا په تماشا کې رانا ایرو چې سا واخلمه ستا د تورو تورو بلا سترګو بلا واخلمه رامنډه کرا دوکا کدیدار کړي جانانا موږ ستاسو د مالت نه کړي وار کړي زمونږ چم محلت خو د بلاو خکلو نه ډکو ما تو پټولو خکلو کې تاجدار کړي جانانا ډېر سایل سے ډېر ښه مننه ډېر زیاته د چا شعرونه دي خو وایي چې زړونه به راوسپړو او خال به سره ووایو دا روجه به ماته کړو خال به چاته نه وایو سو بدا لمبیز غمو اور به مړ د زړونو کو خمینه به ماته کو خال به چاته نه وایو ډېر ښه دی یار باندې ځکه څنګه کې موږ د یو بل نه لرې ګرځو ته نږدې شه الله اډي سلار د مړه خدای دې تبا کا نه کس پکې بل نه راځي نو ته الته ورشه نه راوشي پکې کنه ته به منځ کې ودرېږې لا یو سٹارټ ته الګا دا خو ډېر سمارټ راځو یار وګوره ته داسې مختاره تسکین ما لړا وچو انتخاب شروع ډېر ډېر ښه ډېر زیاته مننه شکر دې چې خلاص شو خدایا دا نور به د شپې ریکارډ مسلمانه پیسې به ما سلطان کو